أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قدرمنو حاضرینو، غواړم چې د تبلیغیانو یا په بل عبارت د جماعت تبلیغیه په اړه هغه څه چې زما په فکر کې دي ستاسو حضور ته وړاندې کوم چې دا تبلیغیان څنګه جماعت دي. آیا دا هم د کفارو د خوا یو روزل سوې ډله ده او که دا اسلامي حنفي ډله ده؟ دوی خو دا کوشش ډیر کوي چې د وهابیانو څخه جلا شي. دوی خو وایي موږ وهابیان نه یو او موږ د وهابیانو خلاف یو او موږ احناف یو. دا خبرې چې دوی کوي دا ټوله دروغ دي، دا بې حقیقت بیانونه دي. د تبلیغیانو عقاید چې زه ستاسو حضور ته وړاندې کوم، بیا به فیصله تاسو وکړئ چې دا څنګه ډله ده. دا اسلامي ډله ده که د کفرو د خوا یو روزل سوې ډله ده؟ د دوی عقاید به انشاء الله العزیز بیان سي. په دا را روانو جمعو کې به هم د دوی عقاید بیانوو. تاسو ته به خپله ښکاره سي چې دا اسلامي ډله نه ده، حنفي ډله نه ده، دا د بلې خوا روزل سوې ډله ده. او د تبلیغیانو په اړه هم د خبرو ضرورت پیدا سو، ولی په دې خاطر چې هغه د اجتماعي جوړوي، په مختلفو ولایاتو کې اجتماعي جوړوي، خلق رابولي د دعوت په نامه، د تبلیغ په نامه، په دغه ښایسته نامه خلق رابولي. نو زموږ بعضې کسان خو داسې ښه معلومات نه لري، بس چې یو چا د اسلام په نامه غږ وکړي دوی روان دي. نو مطلب دا چې د دوی عقاید به موږ اعلان کو، بیا به تاسې خپله پوه سئ چې دا د کفارو د خوا روزل سوې ډله ده. د دوی عقاید د دوی د کتابو سره، هغه د دوی په کتابو کې چې لیکلي دي هغه عقاید به زه بیانوم چې د تبلیغیانو پلانکۍ عقیده د دوی په پلانکي کتاب کې په پلانکۍ صفحه کې دغسې ذکر سوې ده. بیا به هغه عقیده ردوو په قرآن او په حدیث. مخکې در دې چې د تبلیغیانو په اړه څه ووایم، د هغه مخکې د تبلیغ او دعوت په اړه څه خبر لرم. تبلیغ و دعوت دین ته خلق را بلل و حق ته خلق را بلل، د دې ثبوت په قرآن شته که په حدیثو؟ دا به یوه خبره وي. وروسته به دا خبره وي چې د تبلیغ حکم څه دی. تبلیغ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه حکم لري؟ د هغه وروسته به دا خبر وکړو چې تبلیغ د چا وظیفه ده، دعوت و تبلیغ د چا وظیفه ده.
د هر سړي وظیفه ده. که دا یو خاص خلق لري دا به درېیمه مسله وي. رابسو دې مسلې ته چې تبلیغ و دعوت دا په قرآن ثابت دي. د تبلیغ صحیح څوک انکار نشي کولی. تبلیغ و دعوت په قرآن ثابت دي، د پیغمبر علیه السلام په احادیثو ثابت دي. ورځم قرآن کریم ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران يوصل څلورم نمبر آیت. الله عز وجل وای په تاسو کې به خامخا داسې یو جماعت وي، داسې یو ټولۍ به په تاسو کې وي چې د هغه ټولۍ به څه وظیفه وي؟ هغه به عام مؤمنان، عام خلق به دین ته رابولي. یدعون الی الخیر، عام خلق به دین اسلام ته رابولي. دا به یوه وظیفه وي. ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر په معروف، منع د منکر سه دا وظیفه به هم په غاړه. معروف و منکر خو پیژني. ما وافق الشرع، د شریعت سره چې موافق وي دا معروف. ما خالف الشرع، د شریعت چې خلاف وي دا منکر. امر په معروف او منع د منکر سه دا وظیفه به په غاړه وي د دې جماعت. اولئک هم المفلحون. دغه کسان چې عام خلق دین ته رابولي او امر بالمعروف نهی عن المنکر وظیفه په غاړه وي، دغه کسان به کامیاب وي په دنیا او آخرت کې. دا د قرآن کریم آیت کریمه سو چې د الله عز وجل دا فیصله ده چې په تاسو کې به دغسې یو ټولۍ وي چې دا امر بالمعروف نهی عن المنکر عین دغه دعوت و تبلیغ دی، دغه به په غاړه وي. حدیث شریف ته ځم. د مسلم شریف روایت دی، صحیح مسلم اول جلد 150 صفحه. جلیل القدر صحابی ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه څه وایي پیغمبر علیه السلام وویل من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. که په تاسو کې د یو چا علم پر منکر راغی، یو څوک مو ولیدي په یو ناروا اخته و، په منکر اخته و، نو تاسو به څه کوئ؟ نو په اول قدم کې به هغه څوک چې پر منکر یې علم راغی او منکر به په خپل لاس دفع کوي. فلیغیره بیده. ورسه هغه سړی در لاس ونیسه، ته ولې په دا ناروا اخته یې؟ که دې د لاس قدرت نه و په ژبه بیا منع کوي. څه مطلوب؟ دعوت به کوي، تبلیغ به کوي، په مساجدو کې، په جلسو کې، په مدرسو کې تبلیغ به کوي. عام خلق به خبره چې پلانکی سړی په پلانکی ناروا اخته دی، تاسې ځان ځینې راوژغوري او دی دیم توبه وباسي. په ژبه به دعوت شروعي. که د ژبې قدرت نه درلودي نو په زړه کې به بد ځینې وړي. دا نو هغه کمزوري ایمان دی چې په لاس څوک نسی را ګرځولی د منکر څه، د ژبې تبلیغ نسی کولی، نو په زړه کې خو دې بد ځینې وړي. د منکر والا سره دې په زړه کې محبت او مینه نه ساتي. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث مقدس دی. آیتونه او احادیث خو ډیر دي، دا یو آیت شریف یو حدیث شریف کې